زما مسلمان وروره، مسلمانی خوري، د رمضان آخري شپو کې یو ډیره مبارکه شپه ده. هغې شپې ته لیلة القدر وایي. دغه شپه د ماښام د اذان نه وروسته تر سبا پورې وي. سستي پکې ونه کړي، کوشش وکړه د الله عبادت پکې زیات وکړي. په دې شپه د پروردګار ذکر زیات وکړه، د قرآن عظیم الشان تلاوت کوه، د خلکو سره د کیناستو نه ځان وساته او په یو کونج کې د الله عز وجل سره تعلق او رابطه قایمه کړه. د خپلو تیرو ګناهونو بخښنه وغواړه. په دغه شپه خوراک زیات مه کوه، ځکه وجود به دې دروند شي. که په زړه کې دې مسلمان سره کینه وي، هغه له زړه نه وباسه. خاص کر د پیشنمي په وخت کې استغفار ووایه. ګوره چې څومره عبادت وکې، زړه کې دې غرور را نشي او په خپل عبادت بل څوک مه خبروه. دغه دعا زیاته وایه: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. او آخره کې ما هم په دعا کې یاد که.